کوي چې د علماو سره بغض ساتي، د علماو توهین کوي، د علماو ګستاخی کوي، د علماو غیبت کوي، علماو تشکنزل کوي، په سپک نظر ورته ګوري، وای دا پنځم سړی ما جوړېږي. نبی علیه السلام وای هلاک بسې وای. الله رب العزت فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء. په دې آیت کې الله رب العزت فرمای چې د الله سره صرف علما چې دی هغه بیریږي، یعنی علما ډیر زیات د الله رب العزت سره بیریږي. د ملایان چې کوم دي دغه وای د الله سره ډیر بیریږي. بل آیت کې الله رب العزت فرمای نبی علیہ السلام ته وای قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. چې آیا علم والا او بغیر علم والا دا برابر کېدلی شي؟ اسکله برابر نشي کېدلی. کوم چاته چې الله د علم صفت ور کړی، الله د علم سره مزین کړی، نو هغه چې دي ته هغه تر د نور خلکو ډیر زیات هغه ته الله فضیلت ور کړی دی. په دغه وجه چې حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي فقيه واحد اشد على الشيطان من 1000 عابد. و یو د فقه پو عالم چې په پوره دین باندې پو عالم چې وي، و شیطان ته زر عابدان چې عبادت کوي، هغه زر عابدانو ته دوکه ور کول خو آسان دی، خو یو فقيه عالم په دین باندې پو عالم هغه ته دوکه ور کول چې دی دا شیطان ته ډیر مشکل ده. دا په شیطان باندې ډیر ګرانه ده خبره چې هغه عالم ته دوکه ډیر په مشکل سره ور کوي. نو په دغه وجه باندې علما چې دي یعنی عالمان دا شیطان ته ډیر مشکله ده چې هغه دوکه ورکړي. نو په دغه وجه باندې علما په الله باندې ډیر زیات ګران دي. دا علما ډیر زیات فضیلت لري. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي موت العالم مصیبه لا تجبر. وای د یو عالم مرګ چې کوم دی هغه داسې مصیبت دی چې داغه تلافي نشي کېدلی. و مصیبه لا تسد، او داسې مصیبت دی چې داغه او داسې نقصان دی چې هغه نقصان پوره کېدی نشي. وهو نجم طمست، یعنی هغه عالم یو داسې ستوری وو چې د مرګ په وجه باندې هغه ستوری دغه نور چې هغه ختم شو. موت قبيلة ايسر من موت عالم. او مخکې نبی علیہ السلام فرمایي وای د یو عالم مرګ دی د یو پوره قبیله مرګ دا خو اسانه دی د یو عالم تر مرګ. یعنی د یو عالم مرګ دی هغه ډیر نقصان کوي. که پوره قبیله هلاک شي، پوره قبیله چې دا هغه مرسي ختم شي خلګي، هغه دومره نقصان نه دی څومره نقصان چې د یو عالم په مرګ باندې کیږي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء. وای دا د علماو مثال داسې دی لکه د اسمان د ستورو داسې مثال دی. يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. په دا ستورو په ذریعہ سره خلق چې دی هغه په وچم ځکه باندې او په سمندري په اوبو کې په دغه کې خلک چې د دې ستورو سره رهنمایي حاصلوي، دغه ستورو د رڼا په ذریعه سره د لار معلوموي. فاذا انتمست النجوم اوشك ان تذل الهدات. وای کوم ټیم چې دغه ستوري دا بینور سین ستوري ختم سي، نو بیا کېدای سي نږدې خبره ده قریب دی چې خلک دغه په لار چې روان دي دغه سره لار ورکه شي. مطلب دا دی چې په معاشره کې تر سپوري تر کومه ټیمه پورې چې په معاشره کې علما وي نو خلک به په هدایت باندې وي، او کوم ټیم چې د علما د دنیا سره لري سي نو خلک به ټول گمراه شي. بیا د خلک چې په هدایت باندې روان دي او شایسته ژوند دی الله ور کړی دی، دا د علماو برکت دی چې الله پاک د دې د نور د علم په برکت سره دغه خلکو ته هدایت ملاو دی. خلک په خپل دین باندې پوه دي. که چیرې علما د منزل لري سي نو د خلک به ټول گمراه شي. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي
فضل العالم على العابد كفضلي على ادناکم. نبی علیہ السلام فرمایي وای د یو عالم په یو عابد باندې داسې فضیلت دی لکه زما چې په تاسو کې په یو عام سړي باندې فضیلت دی. صحابه ورته وایي نبی علیہ السلام وایي عالم تر عابد دومره زیات فضیلت لري لکه زه چې په تاسو کې په یو عام سړي باندې فضیلت لرم. دومره د عالم فضیلت نبی علیہ السلام بیان کړی. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ نبی علیہ السلام فرمایي ان الله وملائکته وآل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. مخکې نبی علیہ السلام فرمایي وای کم عالم علما چې کم دي خلکو ته چې خیر ورشي دین ورشي وای په دغه علماو باندې په دغه عالم باندې الله رب العزت او د الله ټولي فرشته او د اسمانو او د مځکې ټول مخلوقات تر دې پورې چې میږیان په خپل غارو کې او مایان په اوبو کې په سمندرو کې دا ټول د خپل اندازې مطابق په خپل انداز سره په دغه عالم باندې رحمت را لېږي او په دغه عالم چې دغه دعا کوي. یعنی د عالم د پاره میږیان هم دعاګانې کوي مایان هم دعاګانې کوي او د الله فرشتي او د مځکې د اسمان ټول مخلوقات الله خپل د باندې رحمت را لېږي. د عالم دومره په الله باندې ګران دی. او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامه و د قیامت پر ورځ به الله رب العزت علماء ته وایي اذا قعد على كرسيه لفصل عباده کم ټیم چې الله رب العزت د خپل بندگانو په منځ کې د فیصلې لپاره تشریف فرماسي بیا به الله رب العزت د علماء ته وایي اني لم اجعل علمي وحلمي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ولا ابالي. وای الله رب العزت په د قیامت پر ورځ علماء ته فرمایي چې ما د خپل علم او د خپل حلم برداشت او نرمي دا مې صرف د دې لپاره تاسو ته نه د کړی تاسو ته عذاب درکم بلکې د دې لپاره مې درکړی چې تاسو مغفرت وکم کمی ګناوي چې تاسو هر څومره ګناه چې عالم وکي الله رب العزت وایي چې زه د استا ګناوي معفولو اس پروان نه لرم ستا به ټولې ګناوي در معاف کوم. دا خپل د علم او د حلم صفت چې ما درکړی دې لپاره نه کړ چې عذاب درک بلکې ستا به زه مغفرت کوم. او په حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا وياخو عالم جوړ سه کوشش وکا علم حاصل کا. نبی علیہ السلام فرمان دی مشته وياخو کوشش وکا عالم جوړ سه کبه ته وای ډیر مصروف یم عالم نسم جوړه دی اته کال لس کال یولس کال نسم لګولې بیا نبی علیہ السلام فرمایي بل چانس راکې متعلما بیا طالب علم جوړ سه طالب جوړ سه د دین طالب جوړ سه کدام مشکل ده بیا وای او مستمعا بیا دا چې وکړه د طالبانو او د ملایانو خبرې په توجه سره اوریدلو والا جوړ دا خو نو کولای شي په توجه سره د علماو خبرې اوریدل دا خو در چا لپاره اسانه دي او کدام نشي کېدلی او محبا بیا د دې سره محبت کول والا جوړ سه سلام سړی دا دی چې د دې سره محبت کول والا جوړ سه محبت سره وساته د دې خادم جوړ سه خدمت یې وکړه دا سلور شانت په دغه کې یو وکړه ولا تكن الخامسه فتهلك او پنځم سړی ما جوړېږي دا به خطرناک خبر نبی علیہ السلام وای پنځم سړی ما جوړېږي والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم سړی دا دی چې ته د علماو سره د علم سره او د علماو سره بغض ساته یعنی د علماو سره بغض او جګړه د مکوه دا پنځم سړی ما جوړېږي چې دغه عمل کوي چې د علماو سره بغض ساتي د علماو توهین کوي د علماو ګستاخی کوي د علماو غیبت کوي علماو تشکنزل کوي په سپک نظر ورته ګوري وای دا پنځم سړی ما جوړېږي نبی علیہ السلام وای هلاک بسې وای د هلاکت نبی علیہ السلام دغه کړی بس په غسلور کې یو جوړ سه اوس عالم او طالب علم کې سړی نشي جوړېدلی د دې سره محبت کول ولا خو جوړېدلی د دې توجه د دې خبره په توجه سره درو ولا خو جوړېدلی دا خو آسان دي او غیبت او توهین او دا شان چې د دې سم مشپریز وکړه د علماو دا یو د علماو په قدر په باره کې لیکلي دي یو بزرګ په باره کې راځي
وایي هغه چې وفات سو بیا یو چا په خوب باندې ولیدی نو هغه ته هغسې پوښتنه وکړه چې الله ستا سره څنګه معامله وکړه ته خو ډېر بزرګ سړی وي وایي دغه زه الله رب العزت زه خپل مخ ته ودرول ما ته ویل چې زه ته ما بخښلی او په څه مې بخښلی وایي صرف یو ورځ تا اودس کوئ په یو ویاله باندې دي اودس کوئ او تا چې لاندې وکتل تر تا لاندې چې و هغه امام مالک رحمت الله ډېر غټ امام تېر شوی په مدینه شریفه کې هغه هم اودس کوئ وایي تا دا سوچ وکړې چې او زه تر امام مالک رحمت الله چې غټ امام دی تر هغه مخ ته بالا یې ناست یم دا زما د اوداسه اوبه په ده باندې ور روانې دي دا خو ډېره غټه بېادبي ده وایي تا د ده د احترام په وجه باندې راولاړ شوې تر ده لاندې دې اودس شروع کړي بالا یې د اودس پرې شوی لاندې دې اودس وکړي د ده قدر دې وکړي نو زما د یو د دین د یو عالم قدر دې وکړي د یو امام قدر دې وکړي احترام دې وکړي په دغه وجه ما ته بخښلی ولاړ سه د یو عالم قدر کول د یو عالم سره محبت کول د هغه خبرې په توجه سره اورېدل دا د بخشش ذریعه جوړېږي الله ته ډېر زیات محبوبه دي علما په الله ډېر زیات ګران دي ولې الله خپل صفت ورکړی دی د علم صفت علام د الله یو صفت علم دی عالم دغه علم صفت الله پاک د تور کړی او یو حدیث کې راځي العلماء ورثه الانبیاء علما چې دي د انبیاء وارثان دي یعنی په کوم منبر باندې چې نبی علیہ السلام ناسو علما په هغه منبر باندې دي کوم خبره چې نبی علیہ السلام کوله علما هغه خبره کوي